قدرمنو سلامونه مې قبول کړئ. د زیباګل یو ویډیو تاسو سره شریکوم چې همدا اوس موږ ته یو چاره ولېږله. په سوشل میډیا باندې د هغې یو ویډیو وایرل شوې ده چې په دغه ویډیو کې لیدل کېږي زیباګل پکې ناروا کار کړی، بدکاري کړې ده. آیا دغه رښتیا زیباګل ده که نه؟ تاسو به د دې ویډیو د کتلو نه پس ټوله اندازه ولګوئ او موږ سره خپل نظر بیا هم شریک کړئ، ځکه چې تاسو ته به مکمل معلومات وشي چې دغه زیباګل ده که بل څوک دي. قدرمنو دوستانو، زیباګل به تاسو پیژنئ چې هغه نن سبا ډېره زیاته مشهوره ده، ډېر فین فالوینګ لري. په سوشل میډیا باندې هم د هغې ډېر مینوال دي او په افلاین میډیا کې هم هغه ډېره مشهوره ده، ځکه چې هغه چېرته هم ځي نو د هغې مینوال ډېر وي. هغه اوس مهال ترکي ته هم تللې وه چې د هغه ځای نه هم ویډیوګانې کولې. اوس راځم د هغې د هغه ویډیو په باره کې چې هغه ویډیو یې وایرل شوې ده. نو قدرمنو، که تاسو ته معلومه وي زیباګل څه وخت وړاندې په اپلیکیشنونو باندې چا سره ویډیوګانې کولې، د هغوی نه په هغه اپلیکیشنو باندې پیسې کټ کېږي او زیباګل یا شیرین درانه یا نور چې کوم دي هغوی دغه پیسې اخلي، هغوی ته دغه د ریوارډ په طور باندې ملاویږي. نو کله چې به د دوی نه غوښتنه کېدله دوی ورسره هر قسم ګپ لګولو، هر قسم ګپ ته دوی تیار وي. نو په دې وجه باندې کېدای شي دوی چا سره داسې څه ګپ لګولی وي او د هغې نه دغه ویډیو شوې ده، وایرل شوې ده. قدرمنو دوستانو، تر کومه پورې چې دغه ویډیو د نور حقیقت خبره ده، نو زه به تاسو ته دا خبره هم وکړم چې په فزیکل طور باندې دوی چا سره داسې ټچ شوي نه دي، نه چا د دوی نه داسې څه غلطه ویډیو کړې ده، خو دغه ویډیوګانې فقط د یو ګپ پورې محدود دي او دوی سره پکې ګپونه لګېدلي دي. نو دوی ته بیا هم وایم چې داسې نه ده پکار. ستاسو دا ویډیوګانې پښتون معاشره، پښتانه بچي هم ګوري. هېڅکله داسې کار مه کوئ چې په هغه کار سره تاسو د خلکو په نظر کې سپک شئ. په خپل ټیک ټاک باندې که ویډیوګانې هم جوړوئ، نو داسې ویډیوګانې مه جوړوئ چې تاسو پسې سبا ورځ خلک خبرې وکړي یا بد رد ووایي. او هغه کسانو ته هم وایم څوک چې دوی پسې ویډیوګانې کوي چې دغه غلطه ویډیو ده وغیره، نو داسې نه دي کول پکار. د دوی څخه غلطه ویډیو نه ده راغلې. د ویډیو د کتلو مو مننه.